په نننۍ ویډیو کې تاسو لپاره ښیم چې څنګه کولی شو کمپیوټر کې پښتو ژبه دوستانو اضافه کړو. ډېری ملګري وایي چې موږ کمپیوټر کې پښتو ژبه نشته، نو څنګه کولی شو دغه دوستانو موږ تاسو اضافه کړو. تاسو چې کله لیکل کوئ یا موبایل ته وینډو کوئ، نو تاسو بیا پښتو ژبه نه وي پکې، صرف انګلیسي باندې تاسو لیکل کولی شئ. نو دوستانو اسانه طریقه دی، تاسو به په اسانۍ سره وکولی شئ چې خپل کمپیوټر ته پښتو ژبه ور اضافه کړئ. راځو لاندې وینډو باندې کلیک اخلو دوستانو. وینډو کې کنټرول پینل ته دوستانو راځو. کنټرول پینل دوستانو تاسو دغه وینئ، په همدې باندې به کلیک ورته واخلئ او دلته به سرچ کې تاسو دوستانو لانګویج ولیکئ. صرف چې تاسو ال ولیکئ مشکل نشته، تاسو سره راځي پکې. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ لانګویج، په دې باندې به تاسو داسې کلیک دوستانو واخلئ. کلیک به دوستانو واخلئ او بیا به راشئ پورته دغه اپشن کیبورډ ان لانګویج او را به شئ چینج کیبورډ باندې به کلیک دوستانو واخلئ. چینج کیبورډ باندې ما چې کلیک واخیسته، لږ به منتظر شئ او را به شئ دلته اډ برخې به دوستانو اډ باندې کلیک واخلئ او را به شئ دغه به داسې لاندې راښکته کړئ تر څو موږ ستاسو دلته پښتو افغانستان راشي پکې. ها لږ دوستانو تاسو به داسې لاندې پکې راشئ. خاص تاسو دوستانو اوس ښایم چې دغه په کوم ځای کې دی. تاسو دوستانو کتلی شئ پښتو افغانستان، تاسو به راشئ دغه جمع باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه لاندې به هم جمع کړئ دوستانو او را به شئ دغه خانه به هم پښتو افغانستان به ټیک مارک او منفي به کلیک کړئ او دا به هم منفي کړئ دوستانو او بیا به پورته اوکې باندې کلیک واخلئ او بیا به لاندې اپلای باندې کلیک واخلئ او بیا به یې اوکې کړئ. موږ ستاسو سره به پښتو ژبه اډ شي، اضافه به شي دوستانو. اوس له دې څخه بیک ځو دوستانو، موږ ستاسو شاته ځو. له دې څخه دوستانو بیک ځو. اوس یې ستاسو ته ښایم چې موږ سره به پښتو ژبه اضافه شوې وي دوستانو. لومړی اوس راځو پښتو دوستانو. تاسو کتلی شئ اوس دلته انګلیسي ته تاسو به راشئ، په کیبورډ کې به شیفټ الټ داسې یو ځای ونیسئ او پښتو ژبه تاسو کتلی شئ موږ سره دلته اضافه شوه. پښتو ژبه دوستانو موږ سره اضافه شوه، انګلیسي هم دی او پښتو هم ده دوستانو. اوس راځو مثلا پښتو کې چې هر څه تاسو لیکئ په کمپیوټر هره برخه کې لیکئ نو تاسو کولی شئ ولیکئ یا پښتو ژبه ته ځکه چې تاسو سره اوس اضافه شوه. تاسو کتلی شئ پښتو باندې اوس افغانستان مو ولیکلو او تاسو چې هر څه لیکئ پښتو باندې به یې لیکئ دوستانو. نو له دغې برخې هم تاسو کولی شئ لاندې برخې هم چې کلیک واخلئ اړولی شئ او له شارټکټ څخه هم کولی شئ چې شیفټ الټ دوستانو. نو دغه طریقه چې ما تاسو لپاره وښودله، داسې نورو طریقو لپاره دوستانو زموږ چینل درسره وڅارئ. کوم مشکل لرئ کولی شئ په ازادانه ډول یې موږ وټساپ کې هم درسره شریک او کمنټ کې هم شریک دوستانو. زموږ وټساپ ګروپونو کې هم درسره جوین شئ، ټلیګرام ګروپ کې هم دوستانو، تر څو هلته هم ښه معلومات ترلاسه کړئ. نو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره تل زموږ یوټیوب چینل ورسره دوستانو. زموږ ویډیوګانې هیله ده درسره لایک کوئ او دلته څنګه شیر کوئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.